خبره دا وه چې زه ورته ننداره ځکه وایم چې هدف دا نه و چې هلته مذاکرات وشي، هدف دا نه و چې په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي، هدف دا و چې افغانستان طالب ته وسپارل شي، داسې هه چې هلته د جنګ سالارانو زامنې پکې او د مخدره موادو قاچاقبرانې پکې، د مدني ټولنې په نامه باندې د شلو کالو تجارانې پکې چې بالاخره میلیونران شول. ولې مو دغه نه ویلي خلکو ته چې دغه هیات چې دغه پلاوی چې موږ لیږو دغه هغه پلاوی نه ده چې موږ یې غواړو؟ بالکل موږ دا ویلي وو، کوم ځای کې موږ ویلي، خو پر بیرته موږ دا ویل چې تاسو د سولې ضد یاستئ. ښه چې تاسو وایي همدغه منئ، مهرباني وکړئ، که پارلمان یې مني، مدني ټولنه یې مني، لویې جرګې یې مني، ولې مو خلکو ته مراجعه نه کوله؟ ولې دغه مسایل له خلکو سره نه شریکېدل؟ نجیب په دار وزړول شو، خلکو لیده ورته. تاسې هم په دې کې ډېر رول درلوده او حتی دې ته مو خلک نه پرېښودل چې له ولسمشر غني سره وګوري. انحصار خو هغه ته وایي چې یو ورور یې د تفتیش 20 کاله رئیس وي، بل ورور یې په استرالیا کې سفیر وي، خپل معاون د رئیس جمهور رئیس د ولسي جرګې او 10 کاله نور بیا لکه خان غوندې په قصر کې ناست دي، معلوم هم نه دی چې مدرک د پیسې چیرته دي، بیا هم په اخره کې چیغې وهي چې د انحصار له کبله موږ نشو کولی چې اجماع ترلاسه کړو. د دوحې د تړون 5 کاله پوره شول. هغه تړون چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه یې پای ته ورسوله، جمهوریت سقوط کړ، طالبان بیا واک ته ورسول او ډېر دغه هوکړه د افغانستان د کړکېچ لامل ګڼي. اوس د نویو واکمنانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان له اقتصادي او سیاسي بحران سره مخامخ دی او خلک یې په ځانګړي ډول ښځې له پراخو محدودیتونو سره مخ او له ډېرو ټولنیزو حقونو بې برخې دي. دغه هوکړې د جمهوریت سقوط ته څومره زمینه برابره کړه؟ ولې افغان حکومت د یادې هوکړې د پایلو لپاره مشخصه ستراتیژي نه درلوده؟ نن د همدې موضوع په تړاو د تیر حکومت د چارو د ادارې له رئیس فضل محمود فضلي سره په همدې مسله خبرې کوو. ښاغلی فضلي، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر، ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. که پیل له همدې وکړم، آیا افغانستان د اوسني وضعیت لامل د دوحې تړون دی؟ مننه ناصر صاحب. د دوحې تړون تاسو په خپل هغه سریزه کې ویلې چې دوحې تړون نتیجه دا شو چې افغانستان طالبان ته وسپارل شي. همدغه هدف د امریکای له نظره هغه تر سره شو د امریکای لپاره، اما د افغانانو لپاره لویه فاجعه وه. خو تړون یوازې یو ننداره وه او ننداره د دې لپاره وه چې امریکا خپلو متحدینو ته په ناتو کې او دغه راس په سیمه کې چین او روسیې ته قناعت ورکړي چې دغه پروسه یعنی طالبان ته د افغانستان سپارل نه ناتو ته کومه ستونزه پېښوي او نه سیمې ته. خو اصلي پروسه هغه پټه معامله کلونه مخکې پیل شوې د امریکای د متحده ایالاتو ترمنځ او د طالبانو ترمنځ چې هغه په 2014 کال کې د طالبانو د دفتر په ایجاد کې چې هغه دفتر د امریکای د بهرنیو چارو وزارت په مالی او سیاسي او امنیتي ملاتړ سره ایجاد شو. دغه تړون چې تاسې ننداره غنئ وایي چې دا مخکې نه هغه شوی و، فکر مو کوو د دغسې یو ډول پایلو اټکل مو ورته کوو چې افغانستان چې د اوسني وضعیت سره مخ دی دغسې یو پایلې ته به رسیږي؟ ځینې پایلې د اټکل وړ وي، مثلا دا چې د امریکای پوځونه د افغانستان نه وځي دا د اټکل وړ وي، او دا چې یو وړوکی فرصت موجود و چې د افغانستان د جمهوریت دولت او د طالبانو ترمنځ به مذاکرات کیږي د دې تخمین شوی و، ځکه چې په 2018 کال کې یو کامیابه د اوربند شو او خو ځینې نور مسایل اصلا د افغانستان په سیاسیونو کې او حتی په حکومت کې شامل نه وو. او هغه کوم حالت هغه دا و چې کچېرې د بهرني پوځونه د افغانستان څخه وځي، آیا د بهرنیانو لوجستیکي مرستې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته به دوام کوي که نه کوي. په دې هکله هم حکومت او هم د افغانستان اکثره سیاسیون خوشباوره وو. اما وروسته موږ ولیده چې دغه حقیقت ښکاره شو چې په 2021 کال د می په میاشت کې
نه یوازې دا چې افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ټول مرستې بند شوې، بلکې د افغانستان د حکومت خصوصا د افغانستان بانک لاسرسي هغه پیسو ته چې شاوخوا 2 میلیارډ ډالر کیږي د افغانستان بانک لاسرسي هم بند شو. یعنی هغه بندیزونه چې اوس په خبرې کیږي چې طالبانو باندې دغه بندیزونه لګیدلي دي، دغه پیل د افغانستان د حکومت په وخت کې د جون په میاشت کې وشو 2022 کال کې. دغه مسایل د اټکل وړ نو او تاسو پوهیږئ چې د لوی اردو پولیسو او د افغانستان د مالی سیستم قطع کول دفتن د خو یو نقصه و یوازې د سقوط لپاره نه د کومې جوړجاړي د پروسې لپاره. خغله فضلی هغه مهال چې دغه تړون لاسلیک شو، تاسو د حکومت په توګه باندې یا ولسمشر غنی هغه مهال څومره په دې باندې مو بیرته غوښتل چې له امریکا سره په خبرې وکوي، ځکه په دې تړون کې داسې مسایل راغلي و چې تر ډیره اوس چې دا شننه او تحلیل کیږي چې معنا دا ده چې دغه حکومت به طالبان ته سپارل کیږي. نو په هغه وخت کې ستاسو دریځ څه آیا له امریکا سره په دې تړاو خبرې وکړلې یا د نړیوال ټولنې سره یا په خپل هغه سیاستونه چې تاسو وایي؟ را بشو اول د سیاسون نه پیل کو. د سیاسونو مشترک پیغام دا و چې امریکا غواړي چې حکومت لمنځه ویسي، نو ولې موږ باید د امریکا د افغانستان د حکومت خبرو ومنو؟ موږ غواړو چې د امریکای د اساس سره خبرې وکړو. نړیواله ټولنه د اروپا اتحادیه موږ ته ویل چې موږ د ته ژمنه یو چې د افغانستان د ارزښتونو د دیموکراسي د دفاع او د افرادو د حقوقو په برخه کې افغانستان حکومت سره مرسته وکړو، په دې شرط چې امریکا موږ ته څه وایي. که امریکا وایي چې تاسو لاړ شئ خپل لیدنې کتنې او تماس د طالب سره ونیسئ او د افغانستان حکومت څنګه ته پرېږدي، نو موږ بیا د امریکا خبره ومنو. نو او پاتې شو د امریکای خبره. امریکا خو خپل تصمیم نیولې په 2013 کال کې چې د 2013 کال نه د امریکای یوازینی ملګری په افغانستان کې هغه طالبانو د افغانستان حکومت نور په رسمیت نه پیژندل. تاسو لیدئ چې د 2019 کال جنوري میاشت کې امریکایانو په کابل کې په زغرده ویلي چې په افغانستان کې یوازینی کس چې سول نه غواړي هغه جمهور رئیس دی. حال دا چې د افغانانو باندې بمباري امریکایانو وکړي، د دوی ناتو متحدین وکړ، طالبانو بمباري وکړي، خو د افغانستان جمهور رئیس بل اخره د دوی له نظر د جنگ مسؤلو. نو د قناعت ورکولو پروسه خو نیت د امریکای د متحده ایالاتو او د غوی د دوستانو بدلو. پاتې شو راځو منطقې ته. موږ د مسکو سره تماسونه درلود، د ایران سره، د منځنۍ اسیا سره، حتی د پاکستان سره. خو هغه وخت کې د امریکای او د روسي نږدېواله سره دومره چې د زمیر کابلوف او د خاغلی خلیلزاد ژبه بيخي یو و. مونږ یوازې پاتیو په هغه برخه کې او د یوازیتوب دلیل هم دا و چې دا ټوله پروسه د 10 کالو پروسه دومره متکی و چې د نړیوال ټولنې پر اساس کې د امریکای د متحده ایالاتو لخوا نه جوړ شو. اصلي قدرت مجاهدینو جنگ سالاران ته ورکړ شو او کله چې دوی وغوښته سقوط وکړ. نو دغه ځکه خغله فضلی ولې مو خلکو ته مراجعه نه کوله؟ ولې دغه مسایل خلکو سره نه شریکېدل؟ تر وروستۍ لحظې پورې هم چې حکومت سقوط کېده خلکو ته دا نه ویل کېدل چې حکومت له سقوط سره مخ دی؟ لکه څنګه چې تاسو وایي چې سیاسيون پوهېدل چې حکومت سقوط کوي، نو ولې د حکومت ملاتړ وکړي؟ تاسو ولې خلک له دې پروسې نه لري وساتل؟ زه فکر کوم په هغه الفاظو خلکو ته ویل شو چې دغه نور وضاحت نه نشته. کومه خبره جمهور رئیس ولستونه کړ، اما ولس بیچاره خو ټوپک نه لري چې راشي د حکومت نه دفاع وکړي. ولس خو غریب بیچاره دی. هغه څوک مطرح دي چې په اصطلاح نخبګانو، په اصطلاح د تاثیر وړ کسانو او د نورو سره معاملې وکړي. اما ولس خو په دې پوهیده. جمهور رئیس خو ویل چې زه دوامدار او باعزته سوله غواړم. زه د جنیوا غونډې یو بل تړون نه غواړم چې د افغانستان سل کلنه اردو د په 1992 کال کې لمنځه لاړ شي.
جمهور رئیس خو په دې پوهېده چې زه د مکې تړون چې د مجاهدینو په منځ کې وشو هغه نه غواړم ځکه چې هلته دوی سوګن یاد ک تړون یو ک بل اخر بیرته کابل ته راغله او بیا زره کابلیان شهیدان ک دا خبره خو جمهور رئیس ټول ته وکړي او دا اته دای ویلې چې د دوه پروسه په ارګ کې دا خبره ټول ته وکړه د رسنیو په مخ کې او تقریبا 2,000 کسان چلته ناسو چې دا د دوه پروسه یو ځل بیا هماغه پروسه تکراروي چې بننسیوان د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د ډاکټر نجیب حکومت ختم کړ نو دینه خو په وضاحت نور نه کیږي. خغلی فضلی اماغه وخت هم تر ډیره پتا سي خغلی محب او خغلی ولسمشر باندې چې ډیر نږدې وي او خلکو داسې ګڼل چې دغه حکومت دغه درې کسانو په پلاس کې دی تر ډیره په دې تور نه ولې چې تاسو نه غواړي وخت ځای کوي او دغه یو مذاکراتي پلاوی مو قطر ته ونه لېږه چې له طالبانو سره د دوی په کچه باندې د خبرو جوګه وسی او یو حل لاره پیدا سي چې د نننۍ وضعیت نه وای رامنځته راغلی. د مذاکراتو ټیم درسته ده چې په اخر کې د افغانستان د حکومت لخوا نه جوړ شو خو د یو کس یا دوه کسان نه پرته پاتې ټول 40 کسان یا د امریکای د متحده ایالاتو لخوا نه جوړ شو او یا د سیاسيونو لخوا نه جوړ شوی دی او دلیل دا و چې ټول ته ویلي چې موږ نه غواړو چې د حکومت لاس په مذاکراتو کې حکومت ته وي د 10% نه زیات باید وخت ورنکو نتیجه هم دغه شو چې موږ ګورو. نو هماغه وخت از د حکومت په توګه باندې دا مسولیت نه درلوده چې نن د کوم وضعیت چې په افغانستان کې د دې اټکل مونږ کړو موږ مسولیت درلوده اما هغه مسولیت دا و چې موږ باید خلکو ته پارلمان ته ټول ته ویل شو چې ګوري په د نړۍ په تاریخ کې د سولې هر ډول مذاکرې چې غړي د 2-3 کسان نه زیات نه مثلا هم دا اوس نور هیوادونه چې مذاکرات کوي یو هیئت یا 2 کسان لري خلاص اما حالته یو بل اصطلاح چې هغه هم متاسفانه د لویدیځ رسنیو لخوا او د امریکای د متحده ایالاتو لخوا ترجیح شوی په وطن کې چې باید هیئت هم ټول ګډون وي خبرې هم ټول ګډون وي نتایج هم ټول ګډون وي ټول ګډون دا شو چې اوس یوې ډلې ته ټول افغانستان وسپاره دغه اصلا د تردید نشته زموږ انتقاد ما پر ځای موږ باندې کوم تور ولګید ځکه وی دوی د سولې مخالفین ځکه د هیئت نه مني هیئت مې رواني وکي آیا نو د فکر کوي چې دا سه چې حالت د جنگ سالارانو زماني پکې او د مخدر موادو قاچاقبرانی پکې د مدني ټولنې په نامه باندې د شلو کالو تجارانی پکې چې بل اخر میلیونران شول پکې خو هغه خدای دغه اعتراض تاسو نه کوو خغله فضلی تاسو د حکومت د مهم کس په توګه باندې ولی مو دغه نه ویلي خلکو ته چې دغه هیئت چې دغه پلاوی چې مونږ لیګو دغه هغه پلاوی نه د چې مونږ غواړو بالکل مونږ دا ویلو کوم ځای کې مونږ ویلي خو پر بیرته مونږ دوی ویل شو تاسو د سولې زدي یاستئ خاطر تاسو وایم دغه معنی مهرباني وکړئ ک پارلمان منی مدني ټولنې منی لوی جرګې منی مهرباني وکړئ لاړ شئ مذاکره وکړئ اخر دام شو چې طالب ور سره تر اخر ورځ پورې د 2 دقیقو لپاره مذاکراتونه اته خبریم چې وکړي هغه ډیر یوازې په شکلیاتو باندې باسو چې هیڅ د افغانستان په درد نه خوري خبره دا و چې زه ورته ننداره زکه وایم چې هدف دا نه و چې الته مذاکرات وشي هدف دا نه و چې په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي هدف دا و چې افغانستان طالب ته وسپارل شي ترڅو امریکای د خپل حضور بڼه ته تغییر ورکړي امریکای وکولای شو چې د ناتو خپل ملګری ټول ملګرو ته فریب ورکړي منطقي ته فریب ورکړي حتی د افغانستان هغه سیاسيون چې په ډیرو اساساتو سره د امریکای د ځنګړي استازي ملګری وو هغه ته فریب ورکړي دغه هدف چې تر لاسه شوم دي لپاره خغله بایدن ټرمپ د امریکای دوه ځنګړي استازي او اوس د امریکای د بهرنیو چارو وزیر دوی ټول د طالبانو د کړنو څخه راضي دي اوسنۍ اداره د امریکای د نړۍ په ټولو مشرانو ټولو حکومتونو باندې انتقاد کوي حتی ځینې ته کنځلې کوي خو طالبانو سره په ډیر ښه چلند برخورد کوي فقط هم دومره وایي چې موږ پیسې ورکو فقط وګورو چې د دوی فعالیتونه زمونږ د فرمایشاتو په اساس کې کنه کیږي نو هغه خوشاله دي کوم هدف چې هغه تر لاسه کول غوښته هغه وشو
نو هغه وخت چې کوم دریځ چې ستاسې حکومت درلود یا ولسمشر غني درلوده پر ځای دریځ و؟ کوم دریځ؟ دغه دریځ چې تاسې وایي چې مدني ټولنې منلو، نور خلکو منلو، سیاسیونو موږ سره منل، نو موږ مجبور وو چې دغه ومنو. یعنې دا دلیل دا دریځ پر ځای و. نه کېده چې ښاغلی پخوانی ولسمشر یا تاسې یا په ټوله کې هغه حلقه چې په دغه برخه کې کار کوو اعتراض وکړي او مخالفت وښیي؟ هم اعتراض شو، هم مخالفت شو، ځای ونه نیوه. اوس راځو چې دا وروسته د 4 یا 5 کلونو نه ویل چې دغه اختلاف او اعتراض باید په کوم بڼه شوی وای. بالکل هغه سړی کولی شي چې دغې څخه درسونه زده کړي چې ولې په کوم ډول باید شوی وای. بڼې فرق یې مستقیما د حکومت څخه ووځو او راشو لکه چې اوس بیا خلک انتقاد کوي چې ولې حکومت هم پرېښوده. دا شی کولی شو چې موږ حکومت پرېږدو او د قدرت خلا منځ راشي او هغه ګډوډي چې په 15 د اګست راشو هغه کولی شو چې موږ یو 2-3 کاله مخکې کړی وای. هغه هم کېده. فکر نه کوئ چې وضعیت به بدل و د اوسني وضعیت سره څومره شرایط چې د تغییر سرعت د افغانو ښځو لپاره عین وضعیت به و. طالب به بیخي په شانداره مراسمو د امریکې په الوتکو کې به کابل ته راته لکه چې وشو. د اعتراض بڼه ستاسو به په یاد په 29 د فبروري 2020 کال کله چې د افغانستان او د امریکې او د ناتو مشترکه اعلامیه خبره شوه، هلته د وخت ولسمشر ویلې چې موږ د دوحې د اکثرو موادو سره مخالفت لرو، زموږ مذاکرات د امریکې سره دوام لري، خدای دې وکړي چې دا حل شي. افغانستان یو مجبور هیواد او دغه مجبوریت زموږ سیاسیون او ځوانان چې راتلونکي کې سیاست کوي باید د زده کړي چې پس له دې نه هره پروسه کې چې بهرنۍ سیاسي ډیپلوماټیک او امنیتي او اقتصادي مداخله له هغې څخه باید فاصله واخلو، ځکه چې متکی شوي بیا نو مالکیت او مدیریت ستا په لاس کې نه دی. هر څومره چې ښیي لکه چې زموږ او ستاسو اوس متاسفانه 20 میلیونه مېرمنې او نجونې د هر ډول حقوق څخه محرومې دي. دفاع یې نشو کولی، ټول ملت ژاړي خو نشي کولی، ځکه چې د هر ډول سیاسي پروسې مخه همدغه ونیوله چې چا چې افغانستان طالب ته وسپاره. ښاغلی فضلي، فکر نه کوئ که پخوانی ولسمشر په افغانستان کې پاتې وای او لکه څنګه چې ښاغلی محب وایي چې ما هغوی سره مرکه درلوده، وایي چې ما سره طالبانو ځینو کسانو اړیکه ونیوله، راته ویل چې سره به وګورو، او طالبان هم دا ادعا کوي چې موږ ورته ویلې چې تاسې کابل مه پرېږدئ، موږ غواړو تاسو سره مذاکرات وکړو. فکر نه کوئ چې وضعیت به تر دا اوس نه بدل و؟ نه پوهېږو په دې باندې، ځکه چې هر څومره چې تحلیل کوو وروسته د 5 کالو نه یا 4 کالو نه اوس هم نه پوهېږو چې څه به وایي. خو ستونزه نه، د ستونزې خبره نه ده. یو نفر چې راځي ولسمشر کېږي او په دومره سختو شرایطو ولسمشر کېږي، هغه په دې باندې پوهېږي چې بالاخره یو ورځ دغسې خصوصا افغانستان غوندې یو هېواد کې یا به په هلیکوپټر کې سقوط کوي یا به چېرته حمله کېږي. دا شیونه ولسمشر ځان باندې منلي وو. کوم شی چې ولسمشر غني نه منه هغه دا و چې ده نه غوښته چې په هر کې ګلخانې ماڼۍ کې ودرېږي او د فشار لاندې قدرت د کمرې او مخې ته طالبان ته وسپاري چې بیا په سبا باندې د امریکای حکومت وایي چې دې کې موږ لاس نه درلوده، خپل افغانانو مشروع قانوني حکومت چې د نړیوالو په واسطه په رسمیت پیژندل شوی، هماغه حکومت په خپلو لاسونو قدرت طالبان ته وسپاره او خارجیان په کې لاس نه لري. دغه شی ولسمشر نه غوښته او زه په دې باندې ډاډ لرم چې که هغه پاتې وای همدغه پروسه پرې تطبیقېده. دغه د قدرت سپارل طالب ته په دې کې امریکا لاس درلوده او د هغوی متحدینو لاس درلوده، افغانانو پکې لاس نه درلوده، افغانانو پکې بالکل فریب وخوړه، دې کې شک نشته. او دا پروسه یوازې د یو کس دو کسو نه ده، همدغه زرهاو افغانان چې په دې 20 کلنه موده کې د دې نظام څخه یا د حکومت په دننه یا بهر کې ګټې لیدلې وي، مشروع یا غیر مشروع ګټې، دوی ټول پکې پاتې راغلل چې دغه وضعیت وڅېړي.
وروسته له هر پیغامه چې پخوانی ولسمشر خپروي یا د وروستیو کې چې مرکه وکړله یا د خلکو تر ډیره پیغامونه حتی په هغه تبصرو کې ورته دا وي چې که ده په خلکو غږ کړی وای نو ده سره به ولاړ و او د اوسنی د مسؤلیت ټول د پخواني ولسمشر او ده ته د نږدې کسانو په غاړه ورچوي. فکر کوئ چې ولسمشر غني او ده ته نږدې کسان چې تاسې هم په ډله کې راځئ څومره د دغه اوسني وضعیت مسؤل دي؟ مسؤلیت څخه هیڅوک ځان نشي خلاصولی. ما تاسو ته ویلي چې په دې 20 کلنه دوره کې چې هر څوک د یو سټیج لرونکی او دغه نظام څخه ګټه اخیسته په خپل اندازه باندې مسؤلیت لري او د حکومت مسؤلین خو ډیر مسؤلیت لري. اما کله کله باید موږ عاطفي مونږ غږیږو. څنګه امکان لري امان الله خان هم خلکو باندې غږ وکړ خو بل اخر د خلکو د افغانستان نو ویسل شو. نجیب په دار وزړول شو. خلکو لیده ورته خلکو لیده ماته 15 کسم مسله طالبان ولته په دار وزړول شو. د کابل ښار منځ کې د دیونی علومو یو میرمنه وژل شو بیا اور ورته واچول شو. د همدې کابل ښار په منځ کې د ارګ په 1 کیلومتر کې خلکو ورته لیده. زه دا نه وایم خلک بالکل عاطفه لري وطن سره مینه لري کوم شی چې نه لري هغه دا دی چې انسجام سیاسي سازمانونه نشته چې هغې ته سوق ورکړي او انسجام ورکړي. هغه تشه چې ده هغه تشه د فردي نخبګانو په واسطه چې د تاثیرګذارو افرادو په واسطه باندې د بهرنیانو په واسطه باندې مشهور شوي په افغانستان کې هغه خلکو چې کله بیا دوی ته امر کېده تښتي چې امر کېږي بیرته راځي. لکه چې اوس کله یو هیواد کې کله بل هیواد کې کنفرانسونه جوړوي. دغه هڅې هماغسې چې پخوا نتیجه نه دي ورکړي اوس هم نتیجه نه ورکوي. همدغه ځینې کسان چې تاسې یادوئ دغه سیاسي نخبګان چې یادوئ دوی بیا په ټوله کې هماغه وخت کې چې دوی لامل دا ګڼي چې دوی ولې یو اجماع رامنځته نه کړه دوی ولې له ولسمشر غني سره ونه درېدل وایي چې د قدرت د انحصار خبره کوي او تر ډیره پورې په هغې کې ستاسې نوم هم راځي او وایي چې تاسې هم په دې کې ډېر رول درلوده او حتی دې ته مو خلک نه پرېښودل چې له ولسمشر غني سره وګوري. دا خو ډېرې ابتدایي خبرې دي. فکر کوم کېدای شي مانه به ډېرې پوښتنې شي. په 20 کالو کې زه په حکومت کې 14 میاشتې وم. ځکه ځینې ارقام باید واضح وګورو. بل هر څوک چې انتقاد کوي زما په شمول زما د کورنۍ نه دوی په حکومت کې ډېر برخه درلوده. کوم یوې په وزارتخانو کې د افغانستان په بهرنیو سیاسي نمایندګیو کې په ولایاتو کې قدرت نه درلوده. کوم یوې د ولسمشر سره نه دي لیدلي. هماغه چې ډېرې چغې وهي د دې نظام څخه ډېرې ګټې لیدلي. نو دا فقط د مسؤلیت څخه تېښته ده. هر څوک چې فقط نومې واخلي چې څوک دا خبره کوي چې زه تاسو ته وایم چې د دوی ونډه په حکومت کې څومره وه. زما چې فقط یو مور معلمه وه په 15 کلنۍ کې تقاعد وکړه. پلار مې د پوهنتون استاد و چې په 3 کلنۍ کې د پوهنتون تقاعد وکړه او یو ورور مې هم په حکومت کې نه و. نو زه نه پوهېږم چې انحصار خو هغه ته وایي چې یو ورور د تفتیش 20 کاله رئیسي بل ورور په استرالیا کې سفیري خپل معاون د رئیس جمهوریت رئیس د ولسي جرګې او 10 کاله نور بیا لکه خان غوندې په قصر کې ناست دي. معلوم هم نه دی چې مدرک د پیسې چیرته دي. بیا هم په اخره کې چغې وهي چې د انحصار له کبله موږ نشو کولی چې اجماع ترلاسه کړو. دغه حقایق دي. په دې باندې ولس پوهېږي. رسنۍ نه غواړي چې دا منعکس کړي خو ولس بیا پوهېږي. اما ولس څه کولی شي بیچارهګان. ښاغلی فضلي تاسې یوې مسلې ته اشاره وکړه د ځینو کسانو په اړه باندې چې د سیاسیون دي پخواني او اوس په ځینو هیوادونو باندې ګرځي. دغو ناستو ته تاسې په کوم نظر ګورئ؟ دغه ناستې څومره ګټورې دي؟ فکر کوئ چې دا ناستې به د افغانستان د اوسنی وضعیت بدل کړي؟ هېڅکله نه. دا ناستې هماغسې بد عواقب لري لکه چې د بن ناستې عواقب درلوده. دا ناستې به هماغسې منفي عواقب لري لکه چې د 1980 کال د جنیوا ناسته درلوده. دا ناسته به هماغسې چې د مکې د اسلام آباد او د جبل سراج او د مایپر ناسته نتایج درلوده. تر هغې وخته پورې چې افغانان په خپلو منځو کې نه دي. همدغه زموږ وطنداران دي خو پیسې د خارج نه وانخلي.
خپل منځوک سره کینی چې پوه شو چې دوی څه کولای شي. اجنډا ماته خارجي جوړي، کنفرانس او پیسې خارجي ورکی، مونږ ته وایي چې دغه اجنډا باندې تاسو خبرې وکړئ، بیا وګورو چې څه جوړیږي. دغه افراد چې ناست دي دوی سیاسي ډلې چیرته دي؟ دوی فعالیتونه چیرته دي؟ آیا تاسو د هر فرد د سیاسي مرامنامې منشور کله لوستی دی چې دوی څه وایي؟ ما خو نه دی لوستی او نه مې چیرته لیدلی چې نشر شوي. نو ستاسو په نظر آیا څه باید سیاست وسی چې سیاست افغانستان له همداسې دې اوسني منځوي حالت راووځي، د ښځو حقونه خوندي واوسي او ټول خپل حقونه ولري په افغانستان کې؟ اول باید اعتراف وکړو چې زموږ د اشتباه و چې دا 40 کاله کېږي چې موږ سیاسي ګوندونه جوړ نه کړو، سیاسي سازمانونه جوړ نه کړو په افغانستان کې. دغه باندې باید اول موږ شرافتمندانه اعتراف وکړو. دا اوله خبره. دومره خبره دا ده چې موږ باید دا هم ومنو چې د افغانستان غمیزه لنډمهالو عاجلو حل لارو باندې نه حلیږي. دا حوصله غواړي او باید کار وکړو او کار په خپل منځوک سره وکړو. درېمه موضوع دا ده چې ټول افغانان که غواړي سیاست وکړي، خصوصا ځوانان غواړي سیاست وکړي، د خپل فکر ملګري پیدا کړي، خپل سازمانونه دې جوړ کړي په پټه یا ښکاره چیرته چې امکان لري. کله چې دا ډلې جوړې شي بیا خپل بنځوکو سره باید موږ دیالوګ وکړو، بحث وکړو چې څنګه مخکې تللی شو. هغسې یو مشخصا غیر طالبي د افغانانو ادرسونه باید جوړ شي. دغه ادرسونه کولی شي ووایي چې موږ په دې 16 کالو کې څو قدرت کې یو هم باید نه وي، خو خپله کړنلاره باید معلومه کړي. اما د خارجي په زور نه کېږي. ډیره مننه ښاغلی فضلي چې موږ ته وخت راکړه. سلامت سې، کور مو ودان. ډیره مننه، کور مو ودان، ژوند دې اوسه.